ایمل ولی خان د پاکستان رسالت ښکاره کړ او د افغانانو ترڅنګ ودرېده. دا چې څنګه اوس یې ویلي ویډیو تر پایه راسره وګورئ. سلام ستړي مشئ. د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان وایي په افغانستان کې د پاکستاني وسلوالو موجودیت په اړه د پاکستاني دولت د هغې پالیسۍ برخه ده چې پاکستان د خپل ځان د سپیناوي لپاره تعقیبوي. نوموړي پرون سه شنبه په یو فیسبوکي یاداشت کې ویلي چې د افغانستان په هکله د پاکستان زهرجنې پالیسۍ د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د نسلونو ژوند برباد کړی دی. هغه زیاته کړې دوی د پاکستان په خبرو نه غولیږي، سپینه خبره کوي او هغه دا چې په افغانستان کې هیڅ کورنۍ جګړه نشته، کومه لوبه چې روانه ده د پاکستان مداخله ده. ایمل ولی خان دا څرګندونې وروسته تر هغې کوي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي چې د افغانستان په جنګ کې د وژل شوي او ټپي شوي طالبانو مړي او ټپیان دغه هېواد ته وروړل کیږي او هلته تداوي کیږي. په هر حال وروستیو کې د کوزي پښتونخوا ملتپال سیاستوالو په پاکستان سختې نیوکې شروع کړې او ترې غواړي چې په افغانستان کې مداخله بنده او افغانان ژوند کولو ته پرېږدي. دوی په افغانستان او کوزه پښتونخوا کې د روانې جګړې لامل پاکستان بولي او وایي جګړه یې پکې روانه ساتلې. په هر حال تاسو د ایمل ولی خان د دغه خبرو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. بیا ستاسو شپږ تر اعظم پرې بخښونکي خدای مو سپارم. د الله امان.